صل على رسوله الكريم اما بعد. قدرمنو اوریدونکو، د حضرت عمر رضی الله عنه د سیرت مبارک اومه برخه نن تاسو ته وړاندې کوو په توفیق سره د الله جل جلاله. لیکوال او ترتیب کوونکی مولانا حبل الله المتین، ویناوال مولوی عبید الله. د عمر رضی الله عنه کرامت. قدرمنو اوریدونکو، کرامت هغه د عادت خلاف کار ته ویل کیږي چې الله جل جلاله یې د خپل محبوب بنده په واسطه ښکاره کوي. د الله جل جلاله ولی جوړېدلو لپاره لاندې شرطونه ضروري دي. اول، د قرآن کریم مکمل علم. دوهم، د حدیثو مکمل علم باید ولري. دریم، زناکار باید نوي. څلورم، سودخور باید نوي. پنځم، بېنمازه باید نوي. شپږم، د جماعت د لمانځه پرېښوونکی باید نوي. اووم، هیڅ قسم نشه کوونکی به نوي. اتم، مړ یا ژوندي ته به سجده کوونکی نوي. نهم، مسنونه ږیره به لري. لسم، د ښځو سره به خلوت کوونکی نه وي. یولسم، بل څوک به نه پرېږدي چې ده ته سجده ولګوي. دولسم، ساز او سرود اوریدونکی او خوښوونکی به نه وي. دیارلسم، هغه څوک به نه وي چې په دین کې نوي کارونه پیدا کوي. څوارلسم، درباري به نه وي. پنځلسم، درواغجن به نه وي. شپاړسم، کوډګر او جادوګر به نه وي. اوولسم، پر خور او لور باندې ولور اخیستونکی او د هغوی د روپو خوړونکی به نه وي. اتلسم، شراب خور به نه وي. نولسم، غیبت کوونکی به نه وي. شلم، مسلمان ته به کافر ویونکی نه وي. یویشتم، خپل عورت پټونکی به وي. محترم مسلمانانو، که په دغو پورته ګناهونو په یوه او یا په ډیرو باندې ککړ وي او کوم د عادت خلاف کار ترې صادر سي، دا کرامت نه دی، استدراج دی، و دغه شخص ته ولی ویل ګناه کبیره ده. اوس د عمر رضی الله عنه دوهم کرامت. د علی ابن ابي طالب رضی الله عنه څخه روایت دی. دی وایي یوه ورځ امیر المؤمنین عمر رضی الله عنه خطبه ویله چې ناڅاپه یې وویل: یا ساریة ابن الحسن الجبل الجبل. نو د دې خبرې په اورېدو سره صحابه کرامو یو بل ته وکتل، خو علي رضی الله عنه ورته وویله: صدقته، یعنې تا رښتیا وویل. یادونه: ساریه د مجاهدینو یو ټولۍ ته وایي. په بل روایت کې ساریه ابن الحسن د هغوی د مشر نوم و چې عمر رضی الله عنه د یو ځای د فتح کولو دپاره لیږلي وه. کله چې عمر رضی الله عنه د خطبې څخه فارغ سو، نو علی رضی الله عنه پوښتنه ورڅخه وکړه چې تا د الفاظ چاته وویله؟ عمر رضی الله عنه ورته وویل: آیا ما همداسې وویل؟ هغوی ټول ورته وویله چې هو، تا وویله. نو عمر رضی الله عنه وویل: زما په زړه کې دا خبره واچول سوه چې هغه مجاهدینو ماتې وخوړل کوم چې ما لیږلي وه، او تر یو غره لاندې را روان وه. کافرانو غوښتل د شا د خوا څخه غره ته وخیږي او د پاسه ورباندې حمله وکړي. که چیرې دوی لاندې وای د مقابلې توان به یې نه درلودای او ټول به شهیدان سوي وای. نو ځکه مې غږ ورباندې وکړي چې غره ته وخیږئ مخکې تر دې چې کافران حمله پر وکړي. نو علي رضی الله عنه ویل: په الله قسم همداسې به کیږي. تر دې خبرې وروسته یوه میاشت بعد د هغه مجاهدینو صحابه خبر رسان راغی او ویې ویل: موږ لږ وو او کافران بیخي زیات وه. موږ د ځان د بچ کولو کوښښ کاوه او د غره له خوا سره را روان وو چې د امیر المؤمنین اواز مو واورېدی. نو سمدستي غره ته پورته سو. د هغه ځای مو ولیدل چې کافران خاطر جمعه د غره خوا ته را روان دي. موږ ورته پټ سو. کله چې کافران د غره خوا ته را ورسېدل، د پاسه مو ورباندې حمله وکړه. تر څو چې هغوی ځانونه سره سمبالول، موږ ټول تر تیغ وایستل چې د دې اواز په برکت موږ ته الله جل جلاله فتح نصیب کړه. قدرمنو اوریدونکو، بې له وسایلو د یوې میاشتې لیرې مسافت کې اواز رسېدل دې ته کرامت وایي.
کله چې د مصر رودنیل ډک روان سو، آبادي بیرته پر حال سوه، هر څه سرسبز او شاداب سول. نو د الله جل جلاله امتحان و. د عربو جزیره کې قحطي راغله، ډیره موده باران ونه سو. په عربي ژبې کې دې کال ته عام الرماله نوم ورکول سو، یعنی پر هر څه باندې ګردونه او شګې پرتې وې. نو یوه ورځ عمر رضی الله عنه غوښتل چې پر خپلې سورلۍ باندې چیرې ولاړ سي، خو چې کله طبیلې ته ورغی که ګوري چې آس یې وربشي خوري، نو ویې ویل ښه زما رایت د لوږې مري، د خوراک دپاره څه شی نسته او زما آس وربشي خوري. قسم دی تر هغو ورباندې سپریږم نه چې تر څو مې خپل ټول رعیت موړ کړی نه وي. بیا د مصر والي عمر ابن العاص رضی الله عنه ته لیک واستوی، ورته یې وویله که ستا سره د خپلو خلکو د ضرورت نه زیات د خوراک لپاره څه وي، موږ سره کومک وکړه. کله چې عمر ابن العاص ته لیک ورسېدی، نو سمدستي 20 بیړۍ د خوراکي توکو ډکې د سمندر پر لاره راولېږلې او 1000 اوښان یې بار د وچې پر لار راولېږل. په هغو اوښانو کې 100 اوښان د حلالېدو دپاره وه، چې کله مال راورسېدی د شپې تر راتللو د مخه به په خلکو تقسیمېدل، او هغه 100 اوښان عمر رضی الله عنه په خپل مبارک لاس ذبح او تقسیم کړل. په دغه زمانه کې ډیرې داسې شپې او ورځې رالې چې عمر رضی الله عنه بیده نسو. صحابه کرامو ورته وویله یا امیر المؤمنین ته خو نه بیده کېږې، دا خو ډیره سخته ده. نو عمر رضی الله عنه په ژړا سو او ورته یې وفرمایل که د ورځې بیده سم نو د رعیت حقوق مې پایماله کېږي، او که د شپې بیده سم د خدای تعالی عبادت را څخه پاته کېږي. څه وکړم؟ بله دا چې دې وچکالۍ ته ورخطا یم. یوه ورځ یې ټولو صحابه کرامو ته وعظ کاوه، ورته یې وویله تاسو استغفار ته زیاتوالی ورکئ، او نور په ژړا سو. ویې ویله یا الله جل جلاله پر خلکو، مالونو، مرغانو، بوټو، ونو او فصلونو رحم وکړه، او اوږده دعا یې وکړه تر څو چې د ده د ژړا سره ټول مسجد ژړا ونیوی. لږ شېبه چې دوی لا دعا کوله، د باندې د باران شرفهار شروع سو. خلک له خوشحالیه د مسجد د باندې راووتل. دومره باران وسو چې قحط سالي ختمه سوه، آبادي راغله، هر خواته واښه راشنه سول، فصلونه وسول، ونو ښې ډېرې میوې وکړې او د خورماو درختو خورماوې ونیولې، تر څو چې خلکو د شکراني لمونځونه وکړل. یوه ورځ د روم باچا یو قاصد راولېږئ چې د مسلمانانو سره د صلح یا جزیې خبره وکړي، او بله دا ورته معلومه کړي چې د مسلمانانو باچا څرنګه سړی دی چې دومره رعب او ویره لري چې کافران په خپلو ملکونو کې د شپې د ویرې خوب نسي کولی. هغه چې کله مدینې ته راغی، پوښتنه یې وکړه ستاسو باچا چیرې دی؟ زه د روم څخه راغلی یم، ضرور کار ورسره لرم. هغوی ورته وویله موږ باچا نه لرو، امیر المؤمنین لرو، هغه د مدینې بهر چیرته وتلی دی، رابسي. قاصد ورته ویل ما ته یې را پیدا کړئ. څو کسان ورسره روان سول او ورپسې ګرځېدل. یو چا ورته ویله امیر المؤمنین د خورما په باغ کې دی. دوی چې ورغلل که ګوري چې امسا یې تر سر لاندې ایښې ده او بیده دی، او پر مبارک مخ باندې یې خولې بهیږي. کله چې هغه قاصد وکتل، ویې ویل قسم دی چې همدا صفات زموږ په کتاب کې لیکلي دي چې داسې عادل انسان به وي چې لباس، خوراک او په هیڅ شي کې به یې له نورو خلکو تفاوت نه وي. داسې عادل به وي چې خلکو ته به یې مثالي امن راوستی وي، چې که څوک د خدایه بیره لري، داسې بېغمه خوب به بې له ډاره خپله هم کوي، او رایت به یې هم همداسې په امن وي. بیا عمر رضی الله عنه د خوبه راپورته سو، هم هلته یې خبرې ورسره وکړلې. بیا هغه د تللو په وخت کې وویله زړه مې غواړي همدا اوس مسلمان سم، خو زموږ قانون کې داسې کار خیانت بلل کېږي. زه به اوس ولاړ سم، بیا راځم او مسلمان کېږم. او همداسې یې وکړل. خو کله چې په روم کې خپلو خلکو ته د عمر رضی الله عنه حالات بیان کړل، ډله ډله خلک به راتلل او اسلام به یې راوړی. قدرمنو اورېدونکو، د عمر رضی الله عنه د سیرت مبارک اومه برخه پر همدې ځای ختموو.